دا دی اوس بل بم تازه ومشتي درکه نه دی ماله اوس ګولۍ چمن را روانې دي په چمن کې اوس په کلیو کې دوه ګولۍ په باغچه کې ومشتي. د سپین بولدک د جګړې تازه جزئیات: د 3 طالبانو په ګډون 20 تنه ټپیان دي او 4 کسان وژل شوي. پاتې معلومات هم دلته راسره وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د کندهار محلي مسؤلان وایي چې سپین بولدک کې د اسلامي امارت ځواکونو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخته نښته شوې ده. د کندهار د امنیه قومندانۍ یو مطبوعاتي مسؤل سلام وطندار ته نښته تایید کړې او ویلي دي چې سپین بولدک کې د اسلامي امارت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښته دا مهال پای ته رسېدلې ده. د دغې سرچینې په وینا پاکستاني ځواکونو یا د نښته کې له درنو وسلو کار اخیستی. طلوع نیوز د سرچینو ویلي چې یا د نښته کې 4 عام لارویان شهیدان شوي او د 3 طالبانو په ګډون 20 کسان ټپیان شوي دي چې ویل کېږي عام خلک د سپین بولدک او چمن خلک دي. ټولنیزو رسنیو کې د چمن څخه یو شمېر کسان ادعا کوي چې د دواړو لورو ترمنځ نښته کې عام خلک ډېر قرباني شوي دي او باید په عامه ځایونو کې له جګړې ډډه وشي. خو ځایي طالب سرچینې بیا وایي کله چې سیمې ته د طالبانو ځانګړي ځواکونه ورسېدل نو پاکستاني ځواکونو شاتګ وکړ او پر عامو خلکو یې ډزې وکړې. سرچینې وایي چې دغه جګړه هغه مهال پیل شوه چې طالب ځواکونو غوښتل فرضي کرښې ته څیرمه نظامي تاسیسات جوړ کړي خو پاکستاني ځواکونو یې د مخنیوي هڅه کړې. لومړی طالبانو ورته ویلي چې دا د افغانستان تر واکمنۍ لاندې خاوره ده او دا دوی پورې اړه لري چې هر ډول تاسیسات پکې جوړوي. خو پاکستاني ځواکونو بیا هم طالبانو ته ویلي چې اجازه نه لري ترڅو یاد ځای کې تاسیسات جوړ کړي. همدې سره د طالبانو صبر هم ورته تمام شوی او سخته جګړه پیل شوې. د ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي عکسونه کې لیدل کېږي چې په یاده جګړه کې ثقیله وسلې هم کارول کېږي او همداراز د مرکز کندهار څخه د جګړې سیمې په لور تازه دمې ځانګړي ځواکونه هم تللي دي. ټولنیزو رسنیو کې افغانان بیا وایي چې پاکستان پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره له هرې لارې استفاده کوي او طالبان باید ورته سر ټیټ نه کړي. درنو کتونکو تاسو په دې اړه څه وایي؟ خپل نظر مو راسره د موضوع مربوط کمنټ کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.